څوک جنت غواړي د جنت په لټه کې خو موږ تاسو ټوله یو کړه د دې جنت لاس ته راوړل دپاره څومره اعمال کو څومره ژاړو څومره دعاوې کو په دا روژه کې ته وګوره څومره انسانان په ژړا باندې د خدای جل جلاله څخه جنت غواړي په الله سره پناه د جهنم نه غواړي د جنت د لاسته راوړلو دپاره ډېر مختلف اعمال کوي څوک روژې نیسي څوک ذکرونه کوي څوک تلاوتونه کوي څوک سفرونه کوي حج عمرې ته ځي څوک څنګه کوي لیکن واوره ډېر اسان عمل چې موږ او تاسو که چیرې هغه نعمت زموږ سره یي د هغه د لارې موږ جنت ډېر په اسانه لاسته راوړلی سو چې هغه مور ده د مور خدمت دی د مور اطاعت دی د مور فرمانبرداري ده د مور سره ښه سلوک دی د مور سره احسان او نرمي ده د مور سره محبت دی د مور سره د مور خواهشات هغه خواهشات چې هغه د دې جائز خواهشات هغه ورپوره کول دی حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ان الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور و پلار در پښو لاندې دی یا د مور در پښو لاندې دی دا نه معنی چې د جنت پښې د جنت لاره د مور د پښو د لاندې مځکه کنده تا ته به جنت پیدا سي بلکې جنت د مور د اطاعت وروسته دی د مور د فرمانبرداري وروسته دی د مور سره د عزت کولو وروسته دی د مور سره د احسان کولو وروسته جنت الله پاک جل جلاله ورکوي بل روایت ما مخکې ویلي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد دا الله رضا غواړي پلار راضي که مور راضي که که الله ناراضه کول غواړي خدای د خسته مور و پلار سره بد سلوک وکړه نو زموږ ډېر مندي ډېر پلرونه ډېرې مندې هغه د خپل اولاد څخه په سرو اوښکو ناست دی کله به ماشومتوب په دې هڅه باندې د ده سره شپې تېرولې چې رالوی بسې ما به وساکي چې کله وساسو اوس بیا د ده د تکلیف د وجې د د بېلاري د وجې په سرو اوښکو باندې شپې تېرې او مې په ماشومتوب شپې پرون کړي او مې په لویوالي ډېر معاشره ورسته په بله خوا راواله د مور قدردانۍ نسته پکې د مور عزت نسته د مور سره احسان او سلوک نسته د بیبي پر سر باندې د اولادو پر سر باندې د پیسو په وجه باندې مور ته سپکې سپورې وایي بد ورته وایي چپه الفاظ ورته وایي او مور په کور کې د لوږې مرګ ته نږدې دی په اولادو وی من وی هلته یو شی راخیستي په سیټ کې نیولي داسې د تیز خپل مېرمنې ته خپل اولاد ته شی راوړل عیب نه دی لیکن دا در ټولو غټه بې غیرتیا ده چې ته د مور څخه شی په ګروزي او په پټه باندې چلی د هغه شی راوړو اولادو ته راوړو بیبي ته راوړو هېڅ مشکل نشته لیکن ورسره د مور برخه هم پکې کړه مور ته وایي چې مور دا ستا په وجه پورې مودي ته لا راوړې ته مې یادېدې دا شی مې تا ته راوړه دا مور په دا وخت کې زړونه ډېر نرم سي دا ماشوم رقم زړونه په معمولي خبره باندې خوشحاله کېږي تا یو معمولي احسان سره وکړي ولاړې پرېوتې بیده سوې دا په دې احسان باندې دومره خوشحاله ده د شپې په ځای کې د ځان سره خاندي تا ته دعا وکړي ټوله شپه خدای تبارک وتعالی ته ستا په باره کې خواستونه کوي تا به د 100 روپیو احسان ورسره کړي د 100 روپیو احسان به دې ورسره کړي د 100 روپیو احسان به دې ورسره کړي لیکن دا به دومره دعاوې درته وکړي چې هغه به بیا په میلیونو هم ته لاسه نسي راوړلی الله بندګانو جنت الله موږ ته په کور کې را کړی خوا دې خوا د مزغله که سل اجرونه وکړې که سل عمرې وکړې که هر څومره اطاعت وکړې که هر څومره صدقې وکړې که هر څومره د بندګانو ښېګڼه وکړې که ستا مور یا ستا پلار الله ته په اوښکو په ژړا و ستا شکایت یې خدای کوي که خدای ته کوي والله که جنت به یې درسره وکړي لیکن که دې پیسې نه وې احسانات نه سوی کولی صدقې دې نه سوی کولی خو یوازې دې د مور زړه ساتئ د مور سره دې احسان کوئ د مور سره دې ښېګڼه کول د مور عزت دې کوئ د مور قدردانۍ دې کوئ د مور سره د ماشوم په انداز باندې خبرې کولې د اطاعت په ماده کې دې خبرې ورسره کولې بیا پوه سه الله پاک جل جلاله تا ته ډېر اسانه جنت درکوي
یا زموږ د معاشرې انسانان ورسته رابولي د مور و پلار نه قدرې کوي ځان پر هغوی لوړ بولي ځان در هغوی ښه بولي د یو بوج پر ځان باندې بولي د کور یو بوج یې بولي چې کله به یې خدای ختم کړي لیکن واوره د مور یوه ثانیه یوه ګنټه څه کوي یو منټ په کور کې اوسېدل در هغه ژوند چې دا نه یې په در کلو ژوندو څخه دغه وخت ستا په باره کې ښه دی د دې سره برکتونه د الله رحمتونه راځي دا کور په آباد وي لیکن کله چې دا د برکتو د رحمتو دروازه تا پر ځان وتړل بیا ته وګوره چې ته په څومره ستونزو مشکلاتو کې نو خو ته د مور بېعزتي د ښځې په وجه کوې د مور ناقدري د ښځې د قدردانۍ په وجه کوې لیکن واوره کم وخت چې خدای نه خسته علامه وکړې ستا د مور جنازه ستا د کوره ووتل بیا د ښځه ګوره چې بیا ستا څومره عزت کوي که نه کوي بیا که تا په خپلې مور پسې د حسرت او د پښیمانۍ اوښکو توی کړې ان تر دې چې د اوښکو څه به د وینې راسي لاسه چې بیا څه نه وي الله خطر وکړي د مور و پلار قدرداني کوي د مور و پلار سره ښه احسان کوي ځکه د الله رسول ان الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور د پښو لاندې دی جنت د مور د پښو لاندې دی د دې مور قدرداني وکړه د دې مور عزت وکړه د دې مور لاس ښکل کړه دا مور په خپلو دعاو کې یاد وساته د دې مور علاج معالجه وکړه د دې د خواهش مطابق خوراک څښاک ورته پیدا کړه جامې ورته پیدا کړه بیا به د دې یوه دعا ستا دپاره د ټولې دنیا او ما فیها څخه افضل وي